د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو سلامونه. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. دوستانو بیا هم په دې خپرونه کې تاسو سره د مینې او جګړې ناول 14مه برخه شریکوم. تر پای شېبو راسره واوسئ. ډاکټر یې اوس سپین ږیرې ته ګوته ونیوله. ویې ویل د دغه حاجي صاحب ټوله دارایي ولاړه، زامنو یې څه چې لرل په ده پسې ولګولې. اوس پر دیوانه ترې 5 لکه غوښتي، خو د ده د زامنو پته ونه لګېده. د یې اوس د مړو د نڅا په لس کې نیولی دی. د مړي نڅا څه شته وایي؟ پخپله به یې ووینې، زه یې نسم بیانولی، وربسې خبر بسې. ډاکټر له ځایه راولاړ سو، د دریچو په لوري ولاړ. ملک ته یې مخ ور واړوه. راځه چې د دې دنیا یوه څڼه درته وښایم. دواړه د کوټو په سرونو په کړکیو کې ودرېدل. ډاکټر په خبرو راغی. دغه د حویلۍ په منځ کې د قیر په څېر سوځېدلې ربړونه وینې؟ دلته د موټرو د ټایرونو په منځ کې یو سړی ودراوه، اور یې ور واچاوه. ملک یوازې سر ښوراوه. هغه بوجۍ چې د هغې کوټې په لاره کې ولاړه ده د وجود له غړو ډکه ده. توبه مې دې وي خدایه، په دې څه کوي؟ نه پوهېږم. خلک وایي چې د دې ځای واکمن د وجود له غړو سره هم مینه لري، هم یو ډول عقده. بس د اسیرو ښځو د وجود غړي پرې کوي. نورو نه پوهېږم چې څه یې کوي. یو بل بندي د کړکۍ بیخ ته ناست و. ویې ویل موږ پخپله ولیدلې چې د ښځو د وجود غړي پرې کول او بیا یې مړې کولې. په ملک لړزه ګډه وه، لاسونه او پښې یې رېږدېدل. ډاکټر بیا وویل که ژوندی وي د هغو لرګیو په احاطه کې به د مړو نڅا پخپله ووینې. ورکې که خدای دې نه راویني. ډاکټر په بل لاس کې د کړکۍ پنجره ونیوله، پسې زیاته یې کړه. په مخامخ دیوال یې پرون یو سړی راځړولی و، په سر او لاسونو یې میخونه وبهل. ملک پوښتنه وکړه هغه په کونج کې دا توره خونه ده څه ده؟ هو، هغه کومه جهنمي زیرزمیني ده. څوک چې په هغه توره دروازه ننوتل بیا نه دي راوتلي. وایي چې بله دروازه یې د هغه غره په بیخ کې وتلې ده. خلک وایي چې هلته وینې ډنډ پکښې ولاړې دي. ملک ځای په ځای کښېناست، خپل سر یې په لاسونو کې ونیو. هغه ورځ په ارامه تېره سوه. جبهې جګړه نه وه، یوازې له لږ لرې د درنو وسلو ډزې اورېدل کېدې. په زندان کې هم چوپتیا خوره وه. یوازې غرمه مهال څو کسه اسیران راوستل شول او مخامخ یې زیرزمینۍ ته کوز کړل. ورپسې یې هم د ښځو له کوټو څخه څو مېرمنې له زندان څخه راویستلې. مازدیګر ناوخته یې د یوې بلې کوټې زندانیان هم د دوی کوټې ته راوستل. ویل کېدل چې 15 ښځې یې نورې راوستې دي او په نورو کوټو کې نه ځایېږي، ځکه د هغې بلې کوټې زندانیان د هغې کوټې نه راویستل. ملک په لومړي نظر د اسیرانو په ډله کې قومندان هاشم وپېژاند. د روغبړ په وخت کې ملک له غوسې مخ بلې خواته واړوه. هاشم پرې شکمن سو، په خپل ځای کښېناست. ملک یې وپېژاند. دا ته یې؟ خدای چې څوک نه یې وژلی، بې وسه بنده یې نسي وژلی. هاشم په غوسه وویل د تا لکه د پښې 2 ساګانې دي، 6 دې ختلي دي، 1 دې دې ځای ته پاته ده. نورو بندیانو چې تر اوسه یې په حیرانۍ سره د دوی خبرو تر غوږ نیولی و، هاشم د کوټې یوې سر او ملک بل سر ته بوتلل. په تک تک کې ملک په لوړ آواز وویل خدای دې ما او تا له دې ځایه دواړه ژوندي وباسي، بیا به سره وګورو. هاشم له غوسې وخندل. واه واه، مچ به څه وکړي، پیاله به دې در مرداره کړي. ته څه وایې؟ بیا لږ په لوړ غږ پسې زیاته کړه زه به ځم، خو د تا به دا ځای وي. نورو بندیانو په دواړو منت وکړ. وشرمېږئ، د مرګ په وخت کې هم کینې له زړونو نه باسئ. په کوټه کې نیمایي بندیان د یوه او نور د بل شاوخوا راټول سول او د دوی دواړو خبرې یې واورېدلې. ملک نه پوهېده دا ځای چې سهار یې تړلې سترګې راوستی و کم ځای دی. خو کله چې د ډاکټر سترګې خلاصې کړې له ماتې کړکۍ یې د باندې وکتل. چیغه یې کړه واه، دا خو زموږ مکتب دی. بیا یې دا نورو ته خپلې تېرې خاطرې یو یو ورپسې وویلې، خو چا یې خبرو ته غوږ ونیو. ډاکټر د کړکۍ خواته ودرېد. 12 کاله مې دلته درس ویلی دی، لکه خپل کور داسې مې دی. وهی دا خو ډول سوځېدلی دی. ډاکټر داسې خبرې کولې لکه چې دلته په خپله د سیل لپاره راغلی وي، خو وسلوال نورو خبرو ته پرې نه ښود. په ولیو کې یې د کلاشینکوف په کنداغ وواهه. ویې ویل چپ سه، یا د پلار کور دې دی، اوس به ته هم ورسره یو ځای وسوځې.
د ډاکټر او څو نورو لاسونه شاته وتړل. بل ټوپکوال ته یې وویل دوی سره کانتینر ته بوځه. ملک چې لا لاسونه یې نه وو ورتړلي د دروازې خواته ولاړ و. له ټوپکوال څخه یې اوبه غوښتې. ټوپکوال په تمسخر وخندل. تلوار مه کوه، اوس ټولو ته اوبه ورکوم. ملک په زاریو وویل ډېر تږی یم، ان د شپې لا تندې اخیستی وم. ټوپکوال وویل ورخطا کېږم، داسې اوبه به درکړم چې ټول عمر دې نه وي څښلي. بل ټوپکوال ته یې مخ ور واړاوه، ویې خندل. اوبه لرې؟ هو لرم یې، خو ګیلاس نسته. ټوپکوال د دروازې مخې ته په کونج کې د اوسپنې کباړ ته اشاره وکړه، ویې ویل دلته به کوم ډول څه شی وي؟ څه په طلایي ګیلاس کې خو به اوبه نه ورکوې. بل ټوپکوال د اوسپنو لمبار څخه اوسپنیز قوطی راباخیست. د دیوال شاته ولاړ. څو شېبې وروسته د اوبو قوطی د ملک مخې ته ونیو. ها واخله، اوبه تازه دي، نورو ته راسه له نل څخه ورکوو. ټوپکوال مخصوصه خندا وکړه. ملک یو ځل ټوپکوال او بیا قوطي ته وکتل چې خولې ته یې نږدې کړ. زړه یې راهسک سو. قوطی یې بیرته ټوپکوال ته ونیو. ټوپکوال په غوسه سو. زه لکه چې ستا مزدور یم، اوس به یې حتمن شې. دا نورو ته یې سترګه ووهله، پسې زیاته یې کړه دا خو څه خوشې اوبه نه دي. او په ملک یې کلشنکوف پورته کړ. ملک سترګې پټې کړې. د ژړو اوبو قوطی یې خولې ته یووړ. په شونډو یې بدې ولګېدې. یو غړپ یې وکړ، خو تر ستوني یې تېر نه کړ. ټوپکوال وغوړېده. وچړه د سپیزو. ملک مخکینی غړپ هم تو کړ. ژړغونه یې وویل دا خو اوبه نه دي، دا خو. ټوپکوال د نورو خبرو مجال ورنه کړ. قوطی یې ترې واخیست، بل ته یې ورکړ. ملک یې په پوزه په سوک وواهه. له پوزې وینې داري وکړه. ټوپکوال په خېټه کې په لغته وواهه. کلشنکوف یې پورته کړ، خو ونه واهه. بیرته یې له ځایه راولاړ کړ. قوطی یې ورته ونیو. په بل لاس یې د ملک د سر وریښتان ټینګ ونیول. قوطی یې په خوله کې ورتش کړ. ملک ځای په ځای کښېناست. له خولې ژېړې اوبه روانې وې. دوه ټوپکوالو د پاتې کسانو لاسونه هم وتړل. د باندې په لوی میدان کې چې یو وخت د ښوونځي سپورتي میدان و، ډېر کسان راغونډ سوي بل. د میدان په منځ کې یو جسد چې سر یې نه و پروت و. د ملک تر څنګ سپین ږیري سړي مړي ته ګوته ونیوله. د مړي نڅا یې دا وي. د میدان په بر سر کې یو له ونې ټیټ چاغ سړی چې څوکړه ږیره یې ګرګوټې سوې وه ولاړ و. هم د خلکو ته جزاوي ټاکلې. ډاکټر او 10-12 کسان یې کانتینر په لوري بوتلل. تر کانتینر لاندې د مخه د تیلو سر خلاص بیلرونه یې ښودل سوي ول چې دوی پسې د کانتینر دروازه وتړله او ترې لاندې یې اور بل کړ. له لرې د ډزو آواز راته. ښایي له دې خاطره دوی هم زندانیانو ته په جزا ورکولو بیړه کوله. زندانیان یې په څو ډلو وویشل. ښځو ژړل، خو نور غلي ولاړ ول. یوه ډله چې ټول یې په یوه پړي تړل سوي ول له ښوونځي د باندې بوتلل. د قومندان په اشاره په میدان کې د مړي تنه له هغه ځایه یوړل سوه. په ځای یې یو په عمر پوخ سړی چې ژېره یې نه وي رسېدلې وه او ټوپکوال په ملنډو ډګروال صاحب باله او یوه ځوانه مېرمن راوستل سول. مخامخ یې 2 چاغ سړي چړې په لاس ولاړ ول. ملک حیران ولاړ و. اول کوم یې ورسوي. ورسره مېرمنې پټ پټ ژړل. په مخ یې وښې لارې روانې وې. نو یې د تللو سیک نه درلود. د باغ غوږ له دیوال سره تاسیا واسیا کښېناست. ملک ورسره بل ملګری نه و کتلی. د هغه ټپي لاس تړلی و، خو وینې ترې روانې وې. د ملا د ټپونو وینې چې وچه سوې وه کمیس له زخمونو سره سرش سوی و. دې موزنګ د غرمې په جګړه کې بلې ډلې نیولی و. همدغې ډلې په هغه ښوونځي هم یرغل کړی و. هلته ګډوډي جوړه وه. د زندان مسؤلینو د زندانیانو د یو ځای وژلو امر ورکړی و. له هرې خوا ډزې وې. ملک او 4 نورو کسانو د شیرشاه مینې د ورانو کورونو له لارې ځانونه تر دې ځایه را رسولي ول. 2 کسان چې یوې په پښه زخمي وو همدلته ترې جلا سول او د چلستون په لوري ولاړل. دلته په سړک موټر نه معلومېده. یو ځل ډیټسن موټر راغی، په بیړه یې تیر سو. دوی بیا روان سول. ښځه ګوډه ګوډه تله. په پښو یې وینې راماتې وې. ملک خپل رومال بر کړ چې زخم پرې وتړي. مېرمنې وویل چې زخمي نه ده. 3 واړه په مټ کې یو د بل په مرسته تر پله ارتل ورسېدل. د سککو د مطبعې د دیوال تر څنګ کښېناستل. دیوال په مرمۍ لګېدلی و. مېرمن په شنه رنگ لیکلی شعار په زحمت ولوسته. ای خواهر به تو از فاطمه این گونه خطاب است. اولین زینت زن حفظ الحجاب است. مېرمنې پوړنې په ځان سم کړ. د کمیس څیرې سوي برخه یې پټې کړې. پایڅې یې نورې هم کښته کش کړې، خو وینې یې پټې نه کړای سوې. اوس نو ملک هم نه سوی تللی. 5 شپې یې خوب نه و کړی.
په لاره یې څو ځایه ژېړې اوبه قی کړې. له سهاره لا بېحاله و. تر اوسه یې د ځان د خلاصون لپاره ځان کلک کړی و. الوتکو د تلویزیون په غره بمونه واچول. ورسره په ښار کې له هرې خوا ډزې شروع سوې. دوی په یوه ړنګه کوټه ننوتل. ښه ځنډ له دیواله سره کښېناستل. د الوتکو غرهارو او د توپونو ډزونو غوږونه کڼول. مېرمنې ژړل او په زګیروي کې یې خپله لور چې په زړو میکرویانو کې په کور کې ترې پاته به یادوله. ملک زلمی وپوښت. د هغه له خبرو پوه سو چې د ده پوهنځي محصل و. کور یې په خواجه بغرا کې و او د پوهنځي له درسه وروسته په سره مینه کې یو درملتون کې کار کاوه. ځوان دا هم ویل چې پلار یې په جنګ کې ورک سوی و او د کور مشري ده ته ورلغاړې ده. ملک پرله پسې پوښتنې کولې. پلار دې په کوم جنګ کې ورک سو؟ نه پوهېږم. د پکتیا خواته څوک وایي کټواز، څوک وایي زرمت، که څه نوم لري. چې ولاړ بیا یې مړی ژوندی موږ ونه لید. ملک په خواشینۍ وویل اوف، څه کار یې کوه؟ څه نومېده؟ پلار مې سیمن صاحب و، بریالی نومېده. بریالی؟ هو ولې؟ ملک په چرت کې سو. څه یې ونه ویل. اتل بیا وپوښت څنګه دې داسې پوښتنه وکړه؟ تا ته څه پته سته؟ ملک له ځایه راولاړ سو. د دروازې خواته ولاړ. شاوخوا یې وڅارله. په کوڅه کې څوک نه تر سترګو کېدل. ډزې غلې سوې وې. له لرې د توپونو ډزې اورېدل کېدې. الوتکې نه وې، خو د غرو له سرونو د هوایي دفاع وسلو خال خال ډزې کولې. ملک له دروازې را وګرځېد. د خبرې اړولو لپاره یې دا موقع ښه وګڼله. ویې ویل جنګ نسته، ځو. یاسمین له ځایه راولاړه سوه، خو اتل پرېښودونکی نه و. تقریبا په زارو یې وویل تا ته حتما زما د پلار مړی او ژوندی معلوم دی، ولې نه راته وایې؟ ووایه. د ملک مخې ته ودرېد. پسې زیاته یې کړه هډونه مې خبر دی چې ژوندی نه دی، خو تر اوسه مې والله که بیا خیرات پسې کړی وي یا اسقاط. ملک ورو وویل راځه چې ځو، اوس ما او ستا مړی ژوندی هم نه دی معلوم. نه، ما چې د پلار نوم واخیست ته داسې بلقم سوې. یاسمین د باندې وتلې وه. ملک ورپسې ووت. په دروازه کې یې یوازې دومره وویل راځه، ما ته نه دی معلوم. بریالی زما یو بل خپلوان و، ما ویل هغه یادوې. دوی بیا د یوه دیوال تر څنګ غلي غلي روان سول. له یوې کوڅې په کډه بار موټر راووت. دوی د سړک په منځ ورته ودرېدل. موټر خیرخانې ته کډه رسوله. ملک او بل سړی په دې افغانانو کې ترې کوز سول. د کور په خاوند او موټر یې ومنله چې یاسمین میکرویانو ته ورسوي. ملک او زخمي اتل سا په سا جمهوریت روغتون ته ورسېدل. د روغتون د کړکیو شیشې ماتې وې. یوه نیمه کړکۍ په پلاستیک پوښل سوې وه. شاوخوا هېڅوک نه ول، خو په روغتون کې څو کسه ډاکټران ول. زخمیان په خونو او دهلیزونو کې پراته ول. زخمیان ډېر ول. ملک او اتل په دهلیز کې کښېناستل. ملک په زوره د ډاکټرانو کوټې ته ننوت. ډاکټر ملک ته وویل ته باید الیاباد ته تللی وای، ستا تکلیف عقلي او عصبي دی. ملک په لوړ اواز وویل عقل په تاسې کې نسته، مسلماني په تاسې کې نسته، سړي مړي تاسې خاندئ. ډاکټر څه ونه ویل. د اتل د زخمونو په مینځلو بوخت سو. ملک ځان او ډاکټرانو ته ښکنځلې کولې. ډاکټر سر وښوراوه. تا بل ډاکټر ته وویل تکلیف یې زیات دی. ملک هماغسې له ځانه سره غړمبېده. د دهلیز په کونج کې په اوږده چوکۍ کښېناست. کنځا یې د زخمیانو په زګیرویو کې ورکې سوې. د ناروغانو له منځه پرې غږ وسو ماما. ملک په هغه لورې وکتل. د زخمیانو په منځ کې هېواد یې وپېژند. او خدایه، هېواد دی. په هېواد ورټیټ سو. څو وارې په مخ ښکل کړ. شکر چې ته ژوندی یې. هېواد له سترګو اوښکې روانې وې. په ژړا کې وویل کاش چې ژوندی نه وای. ولې؟ هېواد څه ونه ویل. اوښکې یې نه تم کېدې. د ملک پام سو چې دنګ او ښکلی هېواد تر تورې کمبلې لاندې څومره لنډ ښکاري. کمبله یې پرې ایسته کړه. د هېواد دواړه پښې نه وې. نور ځان یې په پلستر پوښل سوی و. د هېواد د ناامیدۍ د ژړا آواز لوړ سو. ملک پټه خوله ورته ولاړ و. هېواد اوښکې تویولې. ملک بې حرکته ولاړ و. تېر منی د لاندو په وخت کې د کابل په لاره کلي ته تلم. زما د لارې ملګری اجمل ډېر هیله لرله چې کابل یو ځل به وویني، ځکه خو د کابل په لاره راغلو. ما د کابل جګړې څه لیدلې وې او د نورو مې کیسې اورېدلې وې. نو غوښتل مې چې کابل به وینم، خو اجمل رنډ و. ویل یې څو چې د خپل مینې کور کابل ونه وینم زړه مې نه قراریږي. د
د په کابل کې ژوند کړی و، هلته یې زده کړې کړې وې او په کابل کې یې مینه کړې وه. کله یې له کابله زړه صبرېده، بس زه یې هم ورسره را روان کړم. په ټوله لارې د کابل خوږې او تریخې کیسې نه تمامېدې. په کابل کې پخوانیو انډیوالانو او خپلوانو څخه څوک نه و پاته، که پاته بل موږ ته یې پتې نه وې معلومې. په پښتونستان هوټل کې مو یوه کوټه ونیوله. زما کمزوری زړه د ویجاړ کابل د لیدلو توان نه درلود، ځکه خو مې د کابل په ښار کې له اجمل سره ملګرتیا ونه کړه. اجمل مازدیګر ستړی ستومانه کوټې ته راغی. له لوېدلو سترګو یې پوه سوم چې څه پرې سوي دي. سهار یې چې د میوند واټ ویجاړه ماڼۍ لیدلې وې، هماغلته یې ضعف کړی و. چا له کوم درملتون څخه درمل ورته راوړي ول. له هغه ځایه په شیرشاه مینه کې د خپلې مینې کور ته تللی و. پاتې ورځې د هغې د وران کور د خاورو په کوټ په ژړا تېره کړې وه. ما ورته وویل څنګه انشاءالله اوس خو به دې زړه صبر سوی وي، زیاتې خو به کلي ته ځو. د لاس ویلې سره راته وویل زړه خو مې دی چې اوس حرکت وکړو، خو ما ورته وویل خو دې هم راته ووایه، له تا یوه هیله لرم، ته به یې راسره منې، مهرباني ووایه. د په زارو یې وویل بس چې سبا شیرشاه مینې ته راسره ولاړ سې، زما د لیلما کور ووینې، هلته به څه وکړو؟ تا خو نن ولید، لا زړه دې نه دی صبر؟ ما خو دا حالت لیده ځکه نه در سره ګرځېدم، راسره ولاړ سه. که دې راسره ژړل نه، زما د هیلو هدیره خو به ووینې. زه به یې هم وروستی سلام وکړم. سبا سهار وختي شیرشاه مینې ته ولاړو. د اجمل اوښکې نه تم کېدې، د خاورو په ډېرې ناست و، اوښکې یې تویولې. ما نسوای کولی تسلي ورکړم. له خپلو اوښکو سره مې پرېښود. زه د خاورو له ډېرې راکوز سوم. د یوې وچې ویالې په غاړه کښېناستم. اجمل په ژړا ژړا کې له خاورو خپل جیبونه ډک کړل. خواته یې ورغلم، همداسې مې پټه خوله تر لاس ونیو او را روان مې کړ. په سلګو سلګو کې راته وویل د یار غم به په تنها صورت زغممه، دا بې درده لم به نه راخبرومه. د یار غم به په تنها صورت زغممه، دا بې درده لم به نه راخبرومه. د یار غم به په تنها صورت زغممه، دا بې درده لم به نه راخبرومه، دا بې درده لم به نه راخبرومه. په غوسې سره پسې زیاته کړه ته ملامت نه یې، تا مینه نه ده کړې. د ده اواز پسې لوړېده. ښه و چې هلته څوک نه و، که نه حتما به یې فکر کړی و چې زموږ دواړو جنګ دی. ما څه نه ویل. پام مې سو چې له پوزې وینې را روانې دي. خپل دستمال مې ورکړ چې پوزې ته یې ونیسي، چې وینه یې بنده سي، خو د بیرته دستمال راکړ. پرېږده چې وینې ولاړې سي. زما ټینګار د ده انکار. نه یې غوښتل چې له پوزې څخه را روانې وینې ودرېږي. په جدیت یې راته وویل کوشش مه کوه چې وینې مې ودرېږي، دا هغه وینې دي چې ما ته مې خپله مینه او زما بې وفایي را یادوي. همدغو وینو ما ته د مینې لاره راښودلې وه. تر لاس یې ونیولم، د خاورې د ډېرې تر څنګ یې کښېنولم. په ټیټ اواز یې وویل په هغه ورځ مې هم همداسې یو له یوه پوزې نه وینې دارې کړې. په هغه ورځ کوڅه کې زما د خور کور و. هلته ورتلم. دلته چې راورسېدم له پوزې مې وینې جاري سوې. شاید دا ځای به و چې زه او ته ناست یو. دلته یوه د اوبو بمبه وه. راغله په بمبه مې مخ ومینځه، خو وینې د اوس په څېر نه درېدې. اجمل پرله پسې خبرې کولې. دا کور نه و، یوه ښکلې ماڼۍ وه، په ونو کې پټه وه. دلته شاوخوا په ګلونو پوښل سوې وه. دا بمبه د همدې ګلونو او اوبو لپاره ایښې وه. په هغه ورځ مې ګلان په خپلو وینو اوبه کړل. ښه ځنډ د بمبې له څنګ کښېناستم. همدلته مې لیلما هم ولیدله. له وینو سره مې زړه هم دلته پرېښود. زه د خور کور ته ولاړم، خو زړه مې راسره نه و. له هغې ورځې زموږ د مینې خوږې شېبې پیل سوې. دستمال مې ورکړ چې پوزې ته یې ونیسي. دا اصل یې ومنله. زما سترګو ته ځیر سو. تا مینه کړې؟ لیونیه، انسان بې مینې ژوند کولی سي؟ هو، ما داسې انسانان ډېر لیدلي.
د خاورو ډیرې ته یې ګوته ونیوله. دا یوه نمونه ده. نه پوهېږم که انسان ورته ووایم ګناهګار به سم، خو همداسې زما او ستا په څېر بني ادمان وو. زما خوږ کابل او زما مینه یې داسې په وینو او خاورو ولړله. په سترګو کې یې اوښکې ډنډې سوې. ژر ژر یې پاکې کړې، پسې زیاته کړه. په دې کوڅه کې مې پوسته جوړه کړې وه. زه راغلم، لیلما مې ولیده چې راووتم. 2 کسه وسلوال مې مخې ته شنه سول. راته ویې ویل که بیا مو دلته ولیدې خون به دې په خپله غاړه وي. زه تش لاس وم. دوی دواړو ټوپک درلود. د هغو زخمونو نښې مې لا تر اوسه په وجود کې پاته دي. شفاخانې خو نه وې چې پکښې بستر سوی وای. په کابل کې اور بل کړی و، لکه څه چې اور په زړه کوي. خپله ټنډه یې په ګوتو ټینګه ونیوله. نورې خبرې په ډک ستوني وکړې. زه بې خدای په اماني لاړم. هغه مې ونه لیده. زه ګناهګار یم. بې خدای په اماني لاړم. بې خدای په اماني. له لړزېدلو لاسونو یې له جیبه بټوه راویستله. په بټوه کې عکس یې زما مخې ته ونیو. له دغې پرښتې بې خدای په امانۍ تللی یم. د ده لپاره چې رانه خفه نه سي عکس مې ترې واخیست. د ده تر څنګ له ونې لوړه جنۍ چې په تورو غټو سترګو یو تور پیکی پروت و ولاړه وه. لکه چې پرې ویرېږي. ژر یې زما له لاسه واخیست. داسې ورته ځیر سو لکه چې لومړی ځل یې وویني. بیا یې په لړزېدلي آواز وویل: له هغې ورځې راهیسې همدا عکس دی چې د زړه په سر مې ساتلی دی. یوه شیبه مې له زړه نه دی لرې کړی. لکه څه چې په یاد سوي وي. عکس بیا زما مخې ته ونیو. ویې ویل: یو وار خو نږدې و چې په دې عکس کې یې وژلی وم. ما د پوښتنې په علامه ورته وکتل. ده وویل: په هغه ورځ هم په لاره سخته تلاشي وه. زما له جیبه نه یې د عکس راوکیښ. ورته یې وکتل. په غوسه یې پوښتنه وکړه: دا عکس د چا دی؟ نږدې مې ورته ویل چې دا زما د مینې. نه پوهېږم ولې مې تر خولې ورته راووتل: دا مې خور ده. د ټوپکوال سترګې رډې رډې راوختلې. ویې ویل: د سړي خور داسې وي؟ لیلو ما ته د خور په ویلو مې د ګناه احساس ونه کړ. هغه زما مینه وه، زما معشوقه بلل کېده. اوس مې د ټوپکوال له ډاره خور نه وه ورته ویلې. بس همداسې مې په خوله راغلل. ما له هغې سره داسې مینه لرله چې تر اوسه مې نه ورته معشوقه ویلې وه او نه هم خور. بس تر دې نومونو یوه لوړه مینه، یوه پاکه او مقدسه مینه چې نوم اوس هم نه ورته لرم. خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه: تا مینه کړې ده؟ هو، زما په زړه کې هم د مینې تندر لوېدلی دی. ښکلا زما زړه هم لړزولی دی. ما هم دلته مینه کړې ده، خو ستا په څېر یې د کور په خاورو اوښکې نه تویوم. ما هم دلته مینه کړې ده، خو په هغه خوا هم ورته ونه سوم. عجیبه ده، دا نو بیا مینه نه ده. که یې ته مینه بولې که نه، خو ما هم له یو چا سره مینه لرله. زما مینه هم د جګړو بلا وخوړله. اوس مې پښې دا توان نه لري چې د هغې کوڅې ته ورسم. نه پوهېږم، د هر چا احساس بیل وي. زه له همدې امله نه غواړم هغه وخت، هغه جګړې او هغه ترخې شېبې رایادې کړم. ځکه خو مې ته وینې چې د کابل په ورانیو پټې سترګې تېرېږم. ورته مې وخندل، تر لاس مې ونیو.